السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان امید ساتم چې روغ جوړ او خوشاله زندگی وتیری. نننۍ موضوع ډیره د خفګان ده او ما چې کله دغه موضوع واورېدله او په خوله را سره الفاظ نشته چې دغه موضوع به زه څنګه ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته پته وه چې الیکشن تیر شولو او په دې الیکشن کې چا وګټله او چا وبېله. په دې الیکشن کې چا چې وګټله هغه په خیر کې پاتې شو او چا چې وبېلله هغه په خفګان کې پاتې شو. د عظمت بی د فیسبوک پیج مې وکتلو چې ډېر فیمس یوټیوبر دی او ډېر فالوورز لري او ډېر سبسکرایبر لري. په دې سکرین باندې به تاسو ته یو تصویر ښکاري چې د لیاقت نوم یو ځوان دی چې ډېرې زیاتې سختۍ یې تېرې کړې. د هر یو مور او پلار دا خواهش وي چې زما بچی دی کامیاب شي او یو روښانه یو ښه مستقبل دی ولري. د هر یو مور او پلار دا خواهش وي چې زما بچی دی په دنیا کې لاړ شي مخکې او پرمختګ وکړي. خو دا لیاقت چې 10 کاله یې په انګلینډ کې تیر کړل، شپږ د ایران بارډر د ترکیه بارډر دغه ټولې بارډر دی کراس کړل او کله چې هغه خپلې خاورې ته راغلو 2 کاله پس د خپل واده دپاره نو هغه بیا په یو دماکه کې الوتو او د 10 ورځو ناوې ته پاتې شو. زه خو کله کله دا سوچ کوم ډېر زیات خفه شم چې تاسو یو پارټي سپورټ کوئ بله پارټي سپورټ کوئ بله سپورټ کوئ. زه د پارټیانو اختلافات خبر نه کوم. د هر یو انسان یو زړه دی، یو سوچ چې کومه پارټي چې سپورټ کوئ سپورټ کوئ، خو یو بل خو مه قتل کوئ. دغه رنګې بله واقع چې د الیکشن په ورځ راغلې وه نو هغه چې کم دی په باړه کې 2 کسان د فایرنګ د وجې نه وفات شو. دغه الیکشن چې ستاسو ته کور په کور ګرځېدل چې ما ته الیکشن راکړه نو هغه به ستا تپوس هم ونه کړی. نن سبا په دې دنیا کې هېڅوک هم د چا خفه نه. ډېره د افسوس خبره ده چې یو پارټۍ دپاره او د بلې پارټۍ دپاره موږ یو بل قتل کوو. تا دله ووټ ورکو، تا دله ولې ورکولو. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې یو پښتون بل پښتون وژني. زه خو ډېر زیات حیران شم چې آخر دا ولې تاسو ته په دې څه میلاوي. د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. زمونږ پښتون به کله د ټوپک نه تلارېږي، زمونږ پښتون به کله د تماچې نه خلاصېږي، زمونږ پښتون کې به کله شعور راځي. دا ولې مخکې شو، دا ولې مخکې شو. ډېر زیات خفه شم چې دا دغه انتهایي زړتیا او دوږ راورسېږي. دغه رنګې دغه وګورم د لیاقت به دغه تصویر ویډیو چې ما وکته یقینا زما په سترګو کې اوښکې راغلې چې یو انسان 10 کاله تیر کړي دغه سختې بارډر هغه کراس کړلې او 10 کاله پس هغه کور ته راځي او دغه خپل واده له راځي. څومره خوشحالي به لرل، څومره ارمانونه به دغه د ځان سره وړي. ستا یو ډز، ستا یو بم نن د لیاقت زندګي تباه کړه. ستا یو الیکشن، ستا یو ووټ د لاسه د یو ځوان زندګي لاړه. ستا یو د ووټ د لاسه د چا ارمانونه خاوره شو. ستا یو ووټ د لاسه یو ناوې خور کونډه شو. ستا یو ووټ د لاسه ټول کور په خفګان کې پروت. حیران شمه تاسو ته به پارټۍ والا څه درکړي، تا ته به پارټۍ والا څه درکړي چې کله د الیکشن ټایم شي نو تا پسې ووټ له راشي خو بیا به ستا تپوس هم نه کوي. نو خفه شم چې زما پښتون په کومه لار روان دی. نو خفه شم چې زما پښتون ولې د ماشین سره مینه ساتي.
نو خفه شم چې ولې زما پښتون صحیح لاره نه خپلوي، همیشه د ټوپک او د اسلحې سره شوق ساتي، د ډز سره شوق ساتي. تر کومه پورې به یو پښتون بل پښتون وځي؟ تر کومه پورې به موږ جاهلتوب وځي او د جهالت په تیارو کې به زندګي تېرو؟ دوستانو بس کوي، د الله او د الله رسول ته وګورئ چې د دې جنګ جګړو نه، د یو بل فسادونو نه او د دې پارټیانو نه منع شئ. په دې کې هېڅ هم نشته. خپل د مور او پلار تر څنګ لاندې ژوند تېر کړئ، په معاشه کې یو ښه وخت تېر کړئ. الله تعالی موږ له ډېره ښکلې زندګي راکړې، او که دا زندګي موږ د یو بل سره په مینه محبت تېره کړو، نو یقین وساتئ چې دا به ډېره ښکلې تېر شي. نه ستا دا پارټیانې په کار راځي او نه ستا دا الیکشنې په کار راځي، ستا هېڅ هم په کار نه راځي، ستا ښه اخلاق په کار راځي. نو ډېر زیات خفه شم چې دا حالات وګورم. زما ټولو ملګرو ته ګزارش دی چې داسې قسم ته دغه نه ځان وساتئ. سوال درته کومه چې داسې قسم ته د پارټیانو د دغه نه ځان وساتئ او د خپل مور او پلار سره په خوشحالۍ زندګي تېروئ، معاشره کې ښه وخت تېر کړئ چې سبا مړې څوک به هم په ښه یادوئ که نه. نن سبا موږ د یو بل د وینو تږي شوي. زما ټولو ملګرو ته ګزارش دی چې د دغه شیزونو نه ځان وساتئ او یو ښه زندګي تېره کړئ، یو ښه پهچان جوړ کړئ په معاشره کې چې ستاسو یو پهچان جوړ شي چې دا یو ښه سړی دی.